سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس 11م درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو انسرټ منیو خلاصه کړله. نن راځو ډیزاین ته. ډیزاین به د دا خوا څخه را شروع کړو، ځکه چې دغه ځینې شیان دي هغه پیج کلر پورې اړه لري، تر تیمز پورې. راځو لومړی پیج بارډر لرو. زه به یې لومړی لیکنه وکړم. پیج بارډر غواړو د خپلې صفحې ته بارډر ورکړو، شاوخوا لیکې ورکړي، هغه ته ډیزاین پسې ورکړي. سیدي څه رقم دغه غواړي، بارډر غواړي. زه غواړم داسې بارډر ورکړم یا داسې بارډر ورکړم. رنګ یې باید څه رقم یې باید داسې رنګ ولري، څونې بردوالی ولري. هغه نو دی نه لري، خو دا لیک یې لري. تاسو هر څومره پونډوالی چې ورکوئ بیا ورته وایاست چې یا زه غواړم داسې ډیزاین ورکړم. هغه رقم ډیزاین ورکول کېږي. غواړئ د لاندې طرف څخه بارډر ایسته کړئ، لوړ طرف څخه بارډر ایسته کړئ، چپه طرف څخه ایسته کړئ، رسته طرف څخه ایسته کړئ، کولی شئ بارډر ځینې ایسته کړئ. بل موږ او تاسو پیج کلر لرو. پیج کلر صفحې ته رنګ ورکړئ. زه غواړم صفحې ته داسې رنګ ورکړم. بل تاسو کولی شئ چې صفحې ته د رنګ پر ځای مور کلرز، خو نور رنګونه دي، هر کوم رنګ چې تاسو ورته انتخابوئ هغه کولی شئ چې ورکړئ. یا ورته وایاست فل افیکټس کې یو رنګ غواړم دوه رنګه ورکړم، یو رنګ دی، دوهم رنګ دی. او بل ورټیکل دا رقم رنګ ورکړه، ډیاګونل، ډاون، فرام کارنرو څخه. هر ډول رنګ چې تاسو وغواړئ هغه رقم رنګ ورکولی شئ. فل افیکټس ته راځو، ټکسچر ته راځو. او غواړئ داسې رنګ ورکړئ لکه کاشي خښت، نو بیا دا انتخابوم، اوکې، هغه رقم رنګ ورکول کېږي. خو دا ځای کې باید ستاسو لیکنه سپین رنګ ولري. دا نور ډیزاینونه دي، فرق لري. مهمه نه ده چې موږ یې داسې ډیزاین ورکړو. تاسو کولی شئ هر ډیزاین چې تاسو ورته انتخابوئ کولی شئ. بل پیټرن جالي ورکړئ، جالي ډوله رنګ ورکړئ، صحیح دی. او بل موږ او تاسو لرو غواړم عکس ورکړم، ورک افلاین. بیا به راسئ، زه غواړم دغه عکس ورکړم، اوکې. هغه ستاسو د صفحې شاته هغه عکس ورکول کېږي. بل موږ او تاسو په ډیزاین کې واټرمارک لرو. واټرمارک غواړي د خپلې صفحې و شاته یو خام خط ورکړي. دا په دې خاطر استعمالیږي چې تاسو نه غواړئ دا ستاسو لیکنه دې څوک درڅخه غلا کړي او بیا په خپل نامه خپره کړي. د مثال په ډول سره تاسو یو کتاب لیکلی نو یا یو نوټ، یو چپټر مو لیکلی دی، خو بل نفر هم راځي هغه رقم لیکي او پر خپل نامه یې خپروي. نو د دې دپاره یا لاندې خپل نوم ورته لیکي، سکینې کې خپل نوم لاندې ورته ولیکي، ورکه یا هر شی چې تاسو واټرمارک ته راځئ او بیا غواړئ څه رقم واټرمارک وکړئ. واټرمارک د دې لپاره پکاریږي تر څو د کاپي رایټ حقوق په نظر کې ونیول شي. نو راځئ کسټم واټرمارک ته. زه په خپله خوښه یو شی ورکوم. پیکچر که عکس ورکوئ عکس ورکولی شئ. تاسو کولی شئ چې یو عکس ورکړئ. سایز یې څومره ورکوئ، 50%. اپلای کړئ. تاسو وګورئ دا عکس دی شاته. او بیا تاسو کولی شئ ورته وایاست چې هر څومره چې وکړئ واش اوټ، لږ یې تیز راته راوله، نسبت به پخوا ته اوس یو څه تیز شو. ټکسټ واټرمارک خط ورکړئ، انګلیسي خط ورکړه او نوشته که د مثال په ډول سره چې کمپیوټر جنریشنز هر شی چې لیکئ یا ورته لیکئ چې خپل د سنټر نوم ورته لیکئ. نه غواړئ چې دغه ستاسو نوټ بل سنټر خپور کړي، نو خپل د سنټر نوم ورته لیکئ. صحیح دی. The name of your educational center. څه ډول فونټ ورکوئ، دا ټول د فونټ ډیزاینونه دي. سایز یې باید څومره، اتومات دی په خپله برابروي. رنګ یې باید څه ډول رنګ وي. اپلای کړئ. دا هغه خط دی. سیمي ټرانسپیرنټ یو څه یې دغه یې که یا اوس هغه چې اپلای یي نو لږ خام
ورته وایي یا هغه مه دغه کړو تیزه. بل ډایګونل او که هوریزنټل. هوریزنټل په افقي ډول داسې باید نه وي چې داسې، او که ډایګونل په عمودي ډول. بل موږ او تاسو راځو بېرته د دغه ځای څخه شروع کوو. تیمز ته راځو. لومړی به تاسو خپلې څپې ته یو رنګ ورکړئ. بیا په تیمز کې ورته وایي چې د څپې ډول د دغه خط ډیزاین هم اوړي تیم، او د څپې رنګ هم اوړي. هر ډیزاین چې ورته انتخابوي. دلته په فونټو کې دلته تاسو کولی شئ هم تیمزونه واړوئ. رنګ نه اوړي، صرف د خط ډیزاین اوړي. کلر یوازې رنګ اوړي. کله چې تاسو ورته وایاست چې رنګ ورکړئ، سیدې هر ډول رنګ چې ورکوئ ورکولی شئ. یوازې رنګ اوړي، خط ډیزاین نه اوړي. په فونټس کې بیا یوازې د خط ډیزاین اوړي، رنګ نه اوړي. پاراګراف سپیسینګ، پاراګرافونه دې انتخاب کړه. ورته وایه چې دوی باید په خپل مابینځ کې یو څومره فاصله سره ولري. بل افیکټس دي. افیکټس د شیپ سره کار کوي. شیپس ته به راسئ او بیا به یې شیپ انتخاب کړئ، شکل، او تاسو به یو رنګ یو ډیزاین ورکړئ. اوس تاسو دغه بارډر ته وګورئ. موږ به راسو ډیزاین ته او بیا به افیکټس ته راسو. ګورئ دا بارډر کې تغییر راځي. شیپس د همدغه دپاره کارېږي. څه ډول افیکټ ته غواړئ و د خپل شیپ یا شکل ته ورکړئ کوم چې تا په ډاکومنټ کې استعمال کړی. سیټ از ډیفالټ. سیټ از ډیفالټ دې ته ویل کېږي کله چې تاسو دلته ډیزاینونه اپلای کړه، کلر و فونټس دا ټوله مو ورکړله، نو زه غواړم چې زه هر وخت نوی صفحه خلاص کړم همداسې ډیزاین ولري. زما لیکنه باید دا همدا رقم وي، هر څه باید دا رقم وي. نو بیا تاسو سیټ از ډیفالټ کوئ، یس یې کړئ. نو چې هر وخت تاسو یو نوی صفحه خلاصه کړئ، ستاسو ډیزاین به همدا رقم وي. نو درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چېرې تاسو د نن ورځې په درس کې کوم مشکل لرئ، کوم سوال لرئ، پوښتنه لرئ، کولی شئ په کمنټ کې راسره شریکه کړئ. نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان.